سواد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قران بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړای دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشي کې اخته دي. له دوی نه مخکې مونږ همدغه سي څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کم بختای راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نو. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپل له هم دوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دای کوډګر دی ډیر دروغجن دی. آیا د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زی او د خپل معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خود کوم بل غرض لپاره کیږي. دا خبره موږ د نږدې زماني په ملت کې له هیڅ شان نه دا اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یو لزانه جوړه شوی خبره. زمون په منځ کې همدغه ایکی یو سړی پاتې شوی و چې پر دې باندې د الله وحی نازل کړای شو. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټول خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوان نه ده څکلای. آیا ستاد بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانه د دوی په اختیار کې دي؟ آیا دوی د اسمانونو او زمکه او د حقوق په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ کنه دوی د عالم اسباب څوک ته وخیږي ودی ګوري. دا خل ډلونه یو داسې کوچنی غونډه ډله ده چې په همدې ځای کې ماته خورون کده. له دوی نه مخکې د نوح قوم عادیانو د میخونو او لوړو امارتونو څښتن فرعون، سمودیانو د لوط قوم او د ایکا خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړی. له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجنو ګڼل او زما د عذاب فیصله پر تطبیق شو. دا خلک یعنی د مکه مشرکان هم فقط د وی زلزلې انتظار باسي چې له هغه وروسته کومه بل زلزلہ نه وي. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګار د حساب لورځ نه مخکې زموږ برخه مونږ ته په بیړه راکړه. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داوود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معاملې کې الله ته رجوع کوونکی و. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړیو چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله. اولوتون کې به د هغه شاو خاطر غونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ور کړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. او تاسو د هغه مدیانو څخه خبر رسیدلای دی چې پر دیوال راختلی د هغه حجرې ته ننوتلی و. کله چې هغوی داوود ته ورغلل نو داوود د هغو په لیدلو ورخطا په ویلا شو. هغوی ویل مو ویریږه مونږ د دعوا دوه لوریو چې وی پر بلې تیرای کړای دی. ته زمون په منځ کې له حق سره سم فیصله وکړه، بې انصافي مکوه او مونږ ته سم لار راوخه. دا زما ورور دی، له دې سره نه نوي میږي دی او له ما سره صرف یو میګه ده. د ما ته ویل چې دا یو میګه هم ما تر اوسپاره او د په خبرو اترو کې مغلوب کړم. داود جواب ورکړ دغه سړی له خپل میګو سره ستاد میګه د یو ځای کولو په غوښتنه پر اختیار سره پتا ظلم وکړ. او واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط هغه کسان له دین ژغورل شوی دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغه څه خلک بيخي لګ دي. دغه خبرو په ترڅ کې داوود پوه شو چې دا خو مونږ په اصل کې پر دې ازمایښت کړای دی. نو هغه خپل پروردګار نه بخنه وغوښتله او په سجده پریوت او رجوع وکړه. حالا نو موږ د هغه قصور وباخه او په یقیني ډول زمونږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدې والی مقام او غوره عاقبت دی. موږ هغه ته ویل ای داوود موږ ته په ځمکه کې خلیفہ ګرځولې. له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مکوه چې هغه به تا د الله لاره نه واړوي. کوم کسان چې د الله لاره نه بیلاری کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخت سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیر کړه. مونږ دغه اسمان او زمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې د چټي نه ده پیدا کړی. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوی دي.
او دغه کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. آیا موږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شان کړو؟ آیا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ ته ای پیغمبر نازل کړی ترڅو چې دوی د دې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترنه درس واخلي. او داوود ته موږ سليمان غوندې زوی ورکړ، ډیر ښه بنده، د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام حال کې د هغه مخې ته ګړندی او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. سليمان وویل ما د دغه آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوړه کړې ده، تر دې پورې چې کله هغه آسونه لسترګو پناه شول. سليمان نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولي. بیا د هغه په پندریو او غاړو باندې لاس راخکل شروع کړل. او ګوره چې موږ سليمان هم په ازموینه کې واچاو، د هغه د کرسۍ د پاسه مو یو لوی جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړ. وی ویل چې ای پروردګار ما ته بخنه وکړه او ما ته هغه بچی راکړه چې لمانه ورسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي. بشکه هم دا څه اصلي بخشش کوونکی. حالونه مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګیدي چیرته چې هغه غوښتل. او شیطانان مرام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لوی بحرونو څخه د جواهرو دراويستلو لپاره غټه وهونکي او نور چې په زنجیرونو تړل شوی و هم رام کړل. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده، ته واکمنې چاته دی چې خوخه شي وری کړی او چاته چې وغواړي وری نه کړی، څه حساب نشته. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. د ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولای. مونږ هغه ته امر وکړ خپل پکې پر ځمکه وه دا دی یخي اوبو د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغه ترڅنګ همغه نور ل خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخلا او گزار پرې وکړه او خپل قسم هم ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند مونږ ډیر ښه بنده، د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. او زمونږ د بندگانو ابراهیم، اسحاق او یعقوب یادونه وکړه. د ډیر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلکو. مونږ هغوی د خالص صفات پر اساس ورکړیو او هغه د آخرت یادو. په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوړه شو نیکو کسانو کې شمار دي. او د اسماعیل، یسع او ذلکفل یادونه وکړه. دا ټول غوړه کسانو څخه وو. دا یو یادونه و اوس واوري چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډیر ښه استوګنځای دی. تل تل جنتونه چې دروازې به د هغو لپاره پرانیستي وي. هغوی به پکې تکي وهونکي ناست وي، د خو میوه او څخلو وړ شیانو غوښتونکي به وي او له هغو سره به حیادار همزولې میرمنې وي. د هغه شیان دي چې له تاسو سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي. زموږ روزي د چې هیڅ کله پای ته رسیدونکي نه ده. دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي. ډیر بد ټاټوبه دی د هغو لپاره ده. نو هغوی د خوند وڅکي د جوشیدلو اوبو وینو زاو او د همدې ډول نور ترخو. هغوی به د دوزخ خواته د خپل پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپل منځو کې سره وایي دا یو لخر ستاسو څنګه دوزخ ته ننوتونکی را روان دی. دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته، دوی په اور کې سوځیدونکي دي. وان به ورته جواب ورکړي نه بلکې هم دا تاسو سوځي، هیڅ کوم خراغلاست تاسو لپاره نشته، هم دا تاسو دغه برخلیک زموږ مخې ته راوسته دی. څومره بد ده دغه هستوګنځای.
دوی وایي ای زمون پروردگار چا چې دغه برخلیک ته زمونږ د رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه او هغوی په خپلو کې سره وایي چې دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل مونږ همداسې پناه حق هغوی مسخره کړي او که هغوی چیرته نظر پناه دي بهشکه دا خبره رښتیا ده په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکې دي ای پیغمبره دوی ته وایه زه خو فقط خبردارونکم هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب د اسمانونو او زمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي برلاسه او خورا بخونکی دوی ته وایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ دوی ته وایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نوم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره ښودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسو د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ له دغه حکم سره سم پرښتې ټول په سجده پریوتلې پرته له ابلیس چې خپل لوی تغاور شو او هغه له کافرانو څخه شو الله فرمایل ای ابلیس ته څه شي هغه چاته له سجدې کولو نه منع کړی چې ما هغه په خپل دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړای دی ته تکبر کوي چې د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې شیطان جواب ورکړ زه له هغه نه غوړه یم تاسو له اور پیدا کړم او هغه د خټه نه الله فرمایل خنو له دې ځای وزه ترټل شوی او پرتا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت ده ابلیس وویل چې ای زما پروردګار چې دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخت پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل راژوند الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت ده چې د هغې نیټه ماته معلومه ده ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول گمراه کړم پرته ستاله هغو بندگانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي الله فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ لتا او د هغو ټولو کسانو څخه ډکړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسو نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره او لږ وخت به تیر شي چې تاسو ته د حال په خپله معلوم شي